والوطن جوړو. د دویمې ناحیې اړوند په دهن باغ څلورلارې کې د ځمکې کورې ته ورته سمبول د جوړولو او د لومړۍ ناحیې اړوند د سپاه ګمنام چوک یا میوند آبدې د بیارغونې چارې د کابل ښاروالۍ د مالي او اداري چارو د مرستیال حافظ سید اسمت الله عاصم، د ټولنیزو کلتوري چارو د مرستیال مولوي حبیب الرحمن منصور او د ښاري خدمتونو او چاپیریال ساتنې د مرستیال مولوي محمد خالد سجستاني له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو مراسمو کې د ښاري خدمتونو او چاپیریال ساتنې مرستیال وویل چې ښاري ښکلا کولی شي د ښاریانو په رواني دید کې غوره بدلون راولي، نو په همدې موخه کابل ښاروالي د ښکلا په برخه کې غوره پلانونه تر لاس لاندې لري. کشور خود ما و شما آباد میکنیم. کشور ما و شما را کسی آباد کرده نمیتونه بغیر از خود ما و شما. نسبت به هر چیزی که در این کشور تعمیر میشه، آباد میشه، بازسازی میشه، تک تک فرد افغان و شهروندان کابل در اون مسئولیت دارند، در حفظ و مراقبتش، در نگاه داشته از او. ما و شما همه مسئولیت داریم که امیدواریم که در فرهنگ شهری و حفاظت از بیت المال و حفاظت از تأسیسات اما پیشگام باشیم. د نوموړي په وینا تر اوسه د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو ریاست له لوري د خصوصي سکتور او ملي سوداګرو په مرسته په 15 څلورلارو کې د ښاري ښکلا پروګرامونه پلي شوي دي چې ورسره به کابل په یوه نمونوي او ښایسته ښار بدل شي. په دهن باغ څلورلارې کې د ځمکې کورې سمبول په متحرکه بڼه جوړ شوی دی چې 8 متره پلنوالی او لوړوالی او نږدې 15.5 ټنه وزن لري، چې د کابل ښاروالۍ له داخلي بودیجې پرې څه باندې 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. یاده بڼه د برېښنا په وسیله په یوه دقیقه کې 12 ځلې تاویږي. د دهن باغ څلورلارې د بیارغونې په چارو کې د زرغونې سیمې جوړول، د کټارو نصب، د ښکلا څراغونه، زینتي بوټي او د جدولونو جوړول شامل دي. په همدې توګه میوند آبده یا سپاهي ګمنام چوک د کلتوري چارو ریاست په مدیریت بیا رغول شوی دی چې د خصوصي سکتور له لوري پرې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. د سپاهي ګمنام چوک د بیارغونې په چارو کې مرمتکاري او د حوض جوړول، د اوبو د فوارو نصب، د لارو په تیږو فرش، د څراغونو نصب، د زرغونو سیمې جوړول، د جدولونو فلزي کټارو نصب او د ګلدانونو جوړول شامل دي.